जी ګرانو کتونکو او اوریدونکو نننۍ ورځ مو راوړې ده میر شاهد علي خان لا شاهد علي خان د منګورا سټي میر دی د هغوی کار زیار به تاسو ته ښیو چې د میر ذمواري صحیح د هغوی واک اختیار صحیح او د هغوی کار زیار صحیح راځئ جی کتونکو اوریدونکو شاهد خان ناست دی په خپل سیټ باندې خلک ورته راغلي دي مسلې مسایل ورته خلک خپل بیانوي اورو ګورو چې خلک سوی د هغوی نه توقعات څه ساتي راځئ نوري کړي سر دا ولې نه کوي نو بس سره ملاوي کوي زو سره خبرې وکړو زمونږ به همیشه لپاره خبرې کنه کم چې لکه د عوامو به مفاد وکړي چېرته ذاتي به ما تاسو ته چېرته نه ویلي په ایمان نه چېرته پوسټینګ ټرانسفر په ایشي کې شیخ خان دا راته وایي د ورځې آغاز چې دی هغه تاسو څنګه اخلئ څنګه ورځ شروع کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو شکریا ادا کوو تاسو مونږ له ټایم راکو د ورځې آغاز خو سحر مانځنه مونږ مونځ وکړو بیا الحمدلله لږ تلاوت وکړو لږ که ټایم پکې لږ ارام وکړو بیا ډیرې ته راوځو د هغې سره سره بیا ډیره کې څه میلمانه ناست هغه اټینډ کړو د هغې نه بعد بیا خپل آفس ته راځو ټي ایم ای بابوزو ته دفتر ته راځئ میر یې د سټي منګورا سټي د میر کار صحیح او د میر سره څونه علاقایي او اختیارات ورسره صحیح بیسیکلی ما تاسو ته وی په هیستوري کې فرست ټایم باندې په کې پی کې میئرز انتخاب وشو د چیرمنانو انتخاب ډایرکټ وشو دینه مخکې به دا و چې ویلیج کونسل یونین کونسل په سطح باندې مناظم راغی او ځانه به اسمبلی کې ډیسټریکټ ناظم یا تحصیل ناظم جوړ کو دا فرست ټایم شو لوکل ګورنمنت 2019 اکټ دې جوړ کو چې میئرز او چیرمن به ډایرکټ انتخاب کوي د عوامو نه به ووټالي نو په هیستوري کې اولنۍ پیره میئرز رالو د کې پی په سطح باندې و میئرز دي هر ډیویژن په سطح باندې یو میئرز دی او د میئر سره بیا جوریسډکشن خو دغه خپل تحصیل دی خو هغه د ډیویژن په سطح میئرز نو دغه سره بیا زمونږ په ملاکنډ ډیویژن کې تقریبا 40 تحصیل چیرمنان دي 39 او یو میئر دی زمونږ سره علاقه راځي تقریبا شنګله راځي بونیر راځي دیر راځي چترال راځي او سوات راځي نو دا ټوټل ډیویژن په سطح باندې یو میئر دی ذمہواریان د میئر ځای چې مالی سیاسي انتظامی اختیارات چې د میئر سره کوم چې 2019 اکټ دی د هغې مطابق د بده مرغه چې کله الیکشن وشو الیکشن د کېدو پورې د 2019 اکټ بحالو او چې کله فیز 1 وشو بیا فیز 2 شو فیز 1 کې زمونږ کم سیټونه چې موږ بیلو فیز 2 کې د ملاکنډ ډیویژن کې هغه سیټونه الحمدلله پاکستان تحریک انصاف او خپل سیټونه موږ وګټو خو 2019 اکټ کم چې هغه وخت کابینه وه هغه امندمنټ وکړو هغه 2019 اکټ ختم کو د هغې سره زمونږ مالی سیاسي انتظامی اختیار زمونږ نه لاړو هغه ضلعي انتظامیه ته لاړ وجه څه کېدای شي لکه ولې داسې ځکه د عوامو نه تاسو منتخب شوي یئ هغوی تاسو له ووټ درکړی دی نو دغه اختیار چې ستاسو نه واخیستو نو تاسو په کرسۍ ناسته بیا هسې اغوسته تاسو وګورئ پوره دنیا کې تاسو وګورئ لوکل ګورنمنټ یو داسې کار کوي لکه د عوامو بیسیکلی نیډس چې کوم د محلې په سطح د ویلیج کونسل په سطح د یونین کونسل په سطح هغه لوکل ګورنمنټ کوي په ټوله دنیا کې اورال انګلند وګورئ امریکا وګورئ کینیډا وګورئ چین وګورئ د چین لوکل ګورنمنټ دونه مضبوط دی چې هلته هغو د جج چې کومه فیصله کوي نو هغې کې ورسره د هغه علاقې میئرز یا چیرمن هغه ورسره جاین ناست دي هغه په مشوره باندې فیصلې کیږي دونه پاورفل یو سیستم دی زمونږ دلته چې لوکل ګورنمنټ دی دا 2001 لوکل ګورنمنټ وګورئ 2006 بیا وګورئ بیا 2015 چې کوم زموږ دا تېر شوی دی اوس ریسنټلی دا 2019 اکټ چې کله جوړ شو او 2022 کې الیکشن شو دا یو بهترین زموږ د پارټۍ منشور کې هم دا دي چې موږ به اختیارات ټول راولو نچلي سطح ته دا یو بهترین زموږ د خان صاحب ویژن او هغه په هغې باندې زموږ حکومت الیکشن وکړو خو د بعضې نیم سیاسي مشرانو صوبایي قایدینو غلطو فیصلو د لاسه 2019 اکټ چې و کوم چې مالی سیاسي انتظامات چې و د هغه اختیارات چې و د چیرمن او د میئر سره هغه یې ختم کړو نو په هغې کې زمونږ د لوکل ګورنمنټ د کې پی کم ګروپ چې دی مونږ های کورټ ته هم تللي او مونږ لګیا وو باقاعده طور باندې زموږ سټرایکونه هم کېږي تېر شوې هفته پېښور د ټول کې پیز چې څونه چیرمنان ویلیج کونسل چیرمنان دا ټول صاحبان هلته راغلي وو مونږ هغې سټرایک هم کړی او په هغې کې لګیا یو زمونږ بیسیکلی زمونږ مدام دا ده چې کم چې د لوکل ګورنمنټ 2019 په سطح باندې تاسو الیکشن کړی دی
هغه الیکشن کم بنیاد باندې شي هغه اختیارات موږ نه راکوي. تاسو بیا کار وکړئ چې څنګه چې د بلدیې خپل حسابي مینګوره ښار ډېر لوی ښار دی، په دې کې خلکو ته مسلې مشکلات ورته مختلف، نو هغه کار به تاسو وکړئ چې تاسو سره دغه اختیار نشته. زموږ خو دوه کاره دي خون صاحب، زموږ خو چې کله الیکشن و د هغې نه مخکې ما ویلي زما نیت ته یو منډه ده، دا بیسیکلي زما په اختیار کې ده چې یاره زه په دې باندې ځم. د دې نه علاوه په الیکشن په دوران زما په کمپین کې ما یو واده له چا سره داسې نه ده کړې چې زه به دا وکړم، خو ما خپل سوچ پیش کړی چې یاره زه یو نوی عظیم سواد جوړو چې زموږ دلته روزګاري، په هیلث کې مونږ کار وکړو، په ایجوکیشن کې کار وکړو، په سیټي انفراسټرکچر کم چې دلته تاسو ته ګوره سیوریج زموږ ډېرې غټې مسلې دي، دې کې کار وکړو، واټر سینیټیشن کې کار وکړو، زموږ ګریویټي واټر سپلای غټ سکیم چې دی په دې کې کار وکړو. زما خو هغه سوچ دی او الحمدلله زما او د عوامو په منځ کې هغه اعتماد شته. اوس زما د میر او د انتظامیې په منځ کې هغه اعتماد نشتی. زمونږ چې کوم بیسیکلی کوم کارونه دي هغه انتظامیې په خپل لاس کې اخیستي دي، افتتاحګانې انتظامیه کوي، زمونږ چې کوم قانون سازي ده هغه انتظامیه کوي. لکه ډېر د بدقسمتۍ خبره زه دا خبره کوم چې کوم چېرته د سکول په دوران کې موږ داسې نه یي کتلي چې یاره زموږ افتتاح له یا ډي سي راغلی یا اے سي راغلی یا ډي پي او صاحب راغلی. نن سبا ټول تاسو وګورئ چې کوم افتتاحي کم ضلعي انتظامي کم کار دی هغه د لوکل ګورنمنټ کار هغه واخیستی دی او هغه کار په خپل سر کوي. د هغې مونږ ذمهوار یو او رابعې ویلې میر به د هغې ذمهوار وي، دی به څوک نه تنګوي. صحیح شو؟ هغه څوک چې تاسو کور په چا خرڅوي راوړئ زه به هغه مطمئنه کړم. مونږ وکتل چې که نه تاسو ته بلا خلک دلته کې هم ناست وو، د کار دپاره راغلي دي، د خلکو به مشکلات مسلې به وي، نو آیا دغه مشکلات مسلې چې اختیار ستاسو سره نشته دا به تاسو حل کړی شئ؟ کم چې د ما د حقه پورې کم اختیار دی، مطلب د چا د لارې کوڅې مسته ده یا د چا تاسو وکتل داسې کار زما په لیټر باندې هغه کېږي، زه هغه ته خپل لیټر وکړم او زه د سوشل میډیا په وساطت باندې خپل ټول د مینګورې سیټي کوم عوام چې دی هغو ته هم دا درخواست کوم. یو خو یو سړی خبره کوي پلان کې ځای کې دا کار کېږي، پلان کې ځای کې دا غلط کار کېږي، زه ټولو خلکو ته دا خبره کوم کم ځای چې هم غلط کار کېږي ما له ریټن کې درخواست راوړئ، باقاعده په هغه ټایم باندې پای کارروایي کېږي. کول نه کول دا خو بیا حکومت ته، عدالت ته، انتظامیه د هغو کار دی. زما په لاس کې چې څونه کار دی هغه به زه په ایماندارۍ کوم. خپل کوشش مې هم دا دی زما نه عوام ته څه خیر ښېګړې کار ورسي او زمونږ عوام نور څه نه وي هغه چې دلته راشي سره دوه درې خبرې په مینه وکړي، په ښه اخلاقو باندې وکړي، که کار کېږي او که نه کېږي، خو د دې دروازې نه چې هغه وځي نو هغه مطمئنه وځي، خوشحاله. او زما بیسیکلی زما چې کله ما په کومه ورځ هله په اغوستو په هغه ورځ ما دا خبره کړې وه چې زمونږ دلته سوات ته کم افسران راځي مهرباني دې وکړي چې د خپلې دروازې د غریبانانو دپاره کولاو ساتي. نو دا ډېر کارونه چې دا دغه خلکو یا د هسپتال کاري یا د ایجوکیشن کاري یا د هیلث کاري یا د پولیسو کاري یا په ډي سي صاحب سره کاري، نو هغه خلک دلته راځي. ځکه هلته رسایي ورته نه کېږي، بیا ورته مونږ خپل لیټر وکړو یا ورسره خپل ټلیفون وکړو، هغه کار چې کم حده پورې کېدی شي خپل کوشش کوو. تقریبا 40-50% کارونه دي چې هغه زمونږ په لاس باندې کېږي، الله پاک یې کوي. کم چې زمونږ په هاف باندې نه نو پای کې مونږ لیټرز وکړو او کم ډپارټمنټ چې دی هغو ته لیټرز وکړو. خپل ټینیور کې په خپل وخت کې د مینګورې د ښکلا دپاره تاسو څه کړي دي؟ د سیټي لوکل ګورنمنټ کم پی ایف سی ایوارډ چې کېږي د وفاق نه تقریبا 30% هغه دي. 2022-23 کې چې کوم زمونږ فنډ و هغه هم نه دی راغلی، 2023-24 کوم فنډ و چې و هغه هم نه دی راغلی. کله چې زه د لوکل ګورنمنټ او بیا میر په کرسۍ باندې ناست یم، €1 فنډ د اوسه پورې د لوکل ګورنمنټ له طرفه مونږ ته نه دی میلاو شوی. خو زمونږ میګا پروجیکټ کوم زمونږ حکومت شروع کړي پای کې ګریویټي واټر سپلای سکیم پروجیکټ دی. دویم زما خپل خواهش دا و چې په مینګوره سیټي کې مختلف ځایونو کې مونږ پارکونه جوړ کړو، کم چې زمونږ واکینګ ټریک دی پای کې زه کار وکړم. د دې سره سره کم لاندې سطح باندې کوشش زما دا و چې زه روزګار مواقع داسې ورکړم چې غریبانانو خلکو ته هغه میلاو شي. یا سسته بازار شو، مطلب خلک فیسیلیټیټ کړو. د منډیانو زمونږ ډېره غټه مسلې دي دلته، د ګاډو والا غټې مسلې دي، د ټریفک ډېر غټې مسلې دي، رشکو والا مسلې دي چې هغه خلکو له مونږ د دې په بدل کې داسې یو سیسټم جوړ کړو زموږ سیټي هم کلیر شي او هغه خلکو ته روزګار هم میلاو شي. نو د اوسه پورې فنډ نه راغلی او کم چې زاړه فنډونه دي پای کې مونږ لګیا د هغې سوپرویژن کوو. که زمونږ ګریویټي واټر سپلای سکیم شو، که د دې سره کې پی سی ایف سره زمونږ کم پارکونه دي په سیټي کې یا کمې مخبرې دي، نو پای کې الحمدلله مونږ لګیا کار کوو. ګریویټي واټر سپلای سکیم چې د اوبو د کومه لویه منصوبه چې ده د دې په اړه باندې ډېرې خبرې کېږي، په دې باندې که لږه رڼا واچوئ چې دا به د مینګورې ښار سره نورې کومې علاقې مستفید کړي. بیسیکلی دا کار چې و نو دا 2013 کله چې پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی او د دې زمونږ لوکل کم د دې علاقې ایم پی ایس چې و فضل حکیم خان هغه یو پروپوزل تیار کړو، د هغه وخت نه پای کار شروع کړو. پرویز خټک صاحب هغه وخت کې زموږ وزیر اعلی و
نو دا فند ډیر زیات و صوبایي حکومت سره 15-20 ارب روپۍ نه وي چې د یو ایم پی ال کې هغه فند ورکړي نو پای کې هغه ډیر کوششونه وکړو بیا هغه ای ډي بي ته لاړو د هغه 2017 کې پای باندې فاینل کار وشو بیا په 2018 الیکشن ناغه نو کار زموږ رکاو شو بیا چې کله 2018 الیکشن وشو نو په دې کې فندونو مسله بیا د سکیم یو پیر لاړو ختم شو دي ځینه خو چیرمن صاحب په ډیره زیاته منډه واله او زمونږ د پاکستان تحریک انصاف زمونږ د بنیاد هم دا چې یاره د منګوري خلکو ته هم د اوبو کوم مسله چې دا په دې باندې مونږ کار کوو نو زمونږ ټول پروګرام ګډوډ کېدو د هغې دپاره زمونږ صوبایي حکومت کوم چې پاکستان تحریک انصاف و نو هغې بیا مونږ له دا وکړو چې دا فنډ مونږ له راکړو منظور شو ای ډي بي د هغې وشوه د هغې کم مونږ ته چې په هغه علاقه کې خلکو ته مسلې وي چې یاره زموږ په علاقه باندې پیپ به نه ځي دا به نه پکې بیا په خلکو ډېرې جرګې وشوې په دې شاته یو لوی سټرګل دی فاینل دا ده چې دا کله چې په 2022 کې دا فاینل شو په دې باندې کار سټارټ شو اوس الحمدلله زموږ په ځای ځای باندې په هغې کار سټارټ دی کم سیکشن 4 چې لګېدلی د دې پایپ دپاره هغه خلکو زموږ سره په رضامندۍ باندې په کومه طریقه چې خلک رضا کېدو هغه پیمنټ دا خلکو ته وشو او هغه پایپ لاین را روان دی انشاءالله دې سره به منګوره سیټي د دې سره به تقریبا د تحصیلي بابوزه زما خپل خواهش دا دی چې زه په دې کې خپل ټول رورل ایریا چې کومه ده هغه به دې کې شامل کړم مونږ د اوبه دونه سټوریج پروګرام دی چې زموږ پوره تحصیل په دې کې کور کېږي تقریبا 10-12 لک آبادي به انشاءالله دا کور کوي میر صاحب خپل ذاتي ژوند ولس له خو وخت ورکوئ عام خلکو له وخت ورکوئ په دفتر کې هم وخت ورکوئ کور به یې وي کوړمه به یې وي بچي به یې وي هغوی ته څه ټایم وخت ورکوئ او څومره وخت ورکوئ زما ژوند چې دی هغه چې کله زما والد صاحب وفات شو زما بیسیکلی زه بزنسمین لکه د بچپن نه ما بزنس ته راوتی یم خپل یو تاریخ مې پروت دی 2003 نه اوسه پورې ما بزنس کړی دی بیا په 2015 کې چې کله تحصیل کونسلر شوم د یونین کونسل نو د خلکو غم خادي چې ما کوله ما ته به ډېر ښه فیل کېده ما ته زه به ډېر اړه ته مې تسلي وه چې مسله به هغه به حل شوه د دې سره سره زه دې فیلډ ته راووتم زه خپل ماښام نه بعد زما ژوند چې دی هغه زما د کوري زما مور د الحمدلله بچی مې دي نو ماښام نه بعد زما دای چې د ماښام نه بعد زما بار هیڅ قسم اکټیویټیز نه زه چې کله میر منتخب شوم تقریبا د یو نیم کال وشو یو نیم دوه ماښام نه زه ډوډۍ له ځمه نه د کور نه بهر وخت تېروم هغه زما د بچو سره زما د مور سره او ماسوتن مونځ په کور کې کوم ځکه زه د کور مشر هم یم د خاندان نو دا ټول رونه خویندې بچي راغونډول دا زما ذمهواري هغه ذمهواري په ما پسې دي نو هغه زه د خپل بچو سره ماښام نه بعد د هغه ټایم تېروم نور سهار بچي سکولونو ته ځي او موږ خپل کارونو ته راوځو خپل سوات تحصیلي بابوزۍ زموږ چې کوم عوام دي د هغو ډېر زیاته شکریه مه ده کومه چې نن زما په دې سیټ کې او په دې کې د دې عوامو ډېر زیات غټ کردار دی په ما لوی اعتماد کړی دی تاسو ته پته راټول نه اول خو موږ مسلمانان یو بیا د هر پښتو په دې ملک کې بیا د هر سړي خپله جدا جدا پارټي ده او سیاست کوي او بنیادی طور زمونږ خبره دا ده چې کله د امن خبرې کله د سواد ته ترقۍ خبرې کله سواد ته خوشحالۍ خبرې او دې علاقې ته سره راځي نو پکار ده چې مونږ ټول په یو پیج باندې یو دلته تاسو ته پته نه معدنیات دلته دي د الله پاک ډېر وسایل چې دي هغه د دې علاقې سره ریلیټډ دي ټوریزم دلته دی دلته ډېر زیات په لکاو خلک دلته راځي او دلته بیسیکلی روزګار چې دی هغه د میلمنو نه دی ټوریسټو نه دی او یو پیغام هم د دې علاقې نه ځي چې دا پرامن خلک دی او خوش اخلاقه خلک دی مونږ ټول یو ورونه یو او ټول خلک هرې پارټۍ والا دی زموږ دپاره قابل قدر دی د هرې پارټۍ قربانیانې دي ابه نه یارو او هرې پارټۍ والا چې دی هغه که په رسکه سیاست کې هم په دې بنیاد کوي چې زه خپل قوم له خپلې علاقې له څه ورکړم خو د پارټۍ د ورکرانو په کار ده چې هغو په منځ کې هغه بیبندي ورورولي او کله چې بیا د الیکشن وخت راشي د هر سړي خپل یو منشور د سوچ دی هغه خپل قوم ته هغه پیش کوي د چا بېعزتي دې نه کوي چا دغه دې نه کوي خپل منشور د قوم ته پیش کوي او قوم کې ښه شعور دی هر سړي ته پته ده چې یاره څه روان دي فیصله به قوم کوي یاره چې څه کول غواړي نو زه د تحصیلي بابوزۍ زموږ چې کوم د دې علاقو د غرونو خلک دی د هغو بیا چې لاندې د سوات زموږ څونه علاقه ده د هغو ټولو شکریه ادا کوم چې همیشه لپاره سم راغلي دي ټول په یو پیج دي ډېره مهرباني ډېره شکر جی کتونکو اورېدونکو نننۍ ورځ د شهید علي خان میر منګوره سیټي دغه سره وه خبرې اترې تاسو واورېدلې هیله لرم چې ستاسو به خوښې شوي خو د پروګرام په حواله باندې خپل تجاویزات یا تاثرات زموږ سره په کمنټس په ذریعه باندې شیر کولی شئ او ویډیو که تاسو د نورو ملګرو سره شیر کړئ نو دا به موږ باندې احساني د بل پروګرامه پورې اجازت راکئ د الله په امان